زما ورور به په کلي کې بدکارۍ او زناګانې د جینکو سره کولې. ما هم یو ورځ بدکاري وکړله. زما ورور چې نشې به یې کولې او په کلي کې به یې د جینکو سره بدکارۍ او زناګانې هم کولې. داسې ډېرې جینکۍ وې چې ښې شوې وې ترېنه، خو زما ورور به والله دغه ګولۍ راوړلې او هغې سره به واپس نارمل کېدلې. ما هم چې یوه ورځ بدکاري وکړله او ناروا کار مې وکړلو. زما ورور چې کله کور ته را دننه شولو او ویې کتل، نو ما ډېرې زیاتې الټۍ کولې. زما مور چې کور کې موجوده وله، نو مور مې ورته وویل چې دغه خور دې هسپتال ته بوځه، د سهار راایسته الټۍ کوي. نو زما ورور چې د هر څه نه خبر شو، نو زه یې ډېره زیاته ووهلمه او هسپتال ته یې بوتلمه او دغه ستنې او ګولۍ راله راکړلې. هغې سره زما کوم زنا نه زما ماشوم و هغه یې وغورځاوه او زما ورور هم توبه وویستله او بیا یې دغه زنا بدکارۍ ونه کړلې. نو کتونکو، د ویډیو جوړولو مقصد زمونږ دا و چې کوم کسان د نورو جینکو عزت خرابوي، بدکارۍ زناګانې ورسره کوي، نو په کور کې بیا داسې کار کېږي، ځکه چې زنا یو قرض دی او هغه ادا کېږي. که د خور په شکل وي، د لور په شکل وي، د ښځې په شکل وي، چې کوم کس زنا کوي نو د هغې ادا په دې دنیا به ورکوي. الله تعالی دې ټولو حیا پردې وساتي او د دغه کار نه دې ټول مسلمانان خدای وساتي، ځکه چې دغه یو بد عمل دی او دغه بد عمل ډېر زیات شوی دی. نو کوشش دغه کوو چې داسې ویډیوګانو تاسو له مخې له راوړو چې د عبرت نه ډکې وي او د داسې کارونو نه بچاو خو مو شي. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. دغه ویډیو چې راسره مو شریکه کړه خوښه شوې مې وي، لایک یې ضرور کړئ.